د اذان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. د ایران او افغانستان په منځ کې په وروستیو کې اړیکې یو څه کړکېچنې شوي دي. د دغه اړیکو کړکېچن کېدو عمده لامل د ایران د ولسمشر هغه نامسؤلانه څرګندونې وې چې د افغانستان د هلمند د سیند د حقابې په اړه یې کړې وې. تر هغې وروسته اسلامي امارت په ډېره مسؤلانه ژبه او په ډیپلوماتیکو اصولو برابره توګه ځواب ورکړ. تازه ځینې ناتایید شوي خبرونه چې تر اوسه تایید شوي نه دي داسې ویل کېږي چې ګنې 8 ایراني ځواکونه د افغانستان خاورې ته اوښتي دي او د افغانستان اسلامي امارت له لوري نیول شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې تر ډېره دغه عکس خپرېږي چې پکې یو افغان طالب لیدل کېږي چې چپلکې او ملي لباس یې په تن ده. هغه یو یونیفورم کړی عسکر په کلکه توګه درولی ده. ظاهراً داسې معلومیږي چې دغه عسکر ایرانی عسکر ده. دغه خبر تر اوسه لا هم د خپلواکو یا داسې رسمي منابعو څخه نه ده تایید شوی، خو په ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه ډېرې خبرې کېږي چې ګواکې 8 ایراني عسکر د افغانستان خاورې ته راوښتي دي او د اسلامي امارت له لوري نیول شوي دي. په همدې حال کې ایران له پاکستان سره هم خپلې اړیکې د ترنګلتیا خواته بیایي. د ایران د سرحدي ځواکونو قومندان احمد علي ګودرزی خبرداری ورکړې که چیرې بیا د پاکستان څخه وسلوال راواوړي او د دوی په عسکرو برید وکړي نو پاکستان ته یې نوره حوصله او صبر ختم شوی ده او د بیا تکرار په صورت کې به دوی چوپ پاتې نشي. هغه ویلي دي چې دا څویم ځل دی چې وسلوال له پاکستان څخه اوړي او د ایران عسکر وژني. ایران د سرحدي ځواکونو قومندان دغه وینا وروسته له هغې راځي چې له پاکستان څخه وسلوال اوښتي وو او د ایران 15 تنه عسکر یې وژلي وو.